کدی عبادت کول ته شوق نه کیږي، کدی په زړه کې لمونځ کول د پاره شوق او مینه ناراضي، نو یو داسې آیت د قرآن، یو داسې دعا، یو داسې وظیفه چې د وظیفې په برکت سره به په زړه کې به د لمانځه کول شوق او مینه محبت چې دغه راسي، په زړه کې به د شوق راسي چې عبادت وکم، لمونځ وکم، د الله ته نږدې سم. دا دعا داسې دعا ده چې دې کولو بعد به ستاسو زړونه الله به د ګمراهۍ څخه محفوظ وساتي. نو ورونو هغه یو ریکویسټ درڅخه کومه چې تاسو دغه ویډیو دغه پیغام مخ ته ضرور در سره شیر کړئ، خپل ملګرو ته واستوئ. زما نوم بالکل مو سره شیر کوئ، لیکن دغه ویډیو د پیغام مخ ته ضرور در سره شیر کړئ. دا یو داسې آیات د قرآن ده، زه به په سکرین باندې هم درته ولیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نو دغه ویډیو ضرور مخ ته د ثواب په خاطر باندې